السلام علیکم ملګرو د افریقایي رور تلاوت د شریکوم درنګ نه تور دی خو درنه څومره سپین دی او څومره ښایسته تلاوت یې کړی دی. موږ تاسو خو د کرکټ ویډیوګانې او داسې فلمونه او داسې اعلی باید ډېر شیر کوو ډېر اورو او ډېر ګورو، خو دغه تلاوت د شریکوم یقینا چې ډېر سکون پکې دی د الله تعالی په دې کتاب کې، د الله تعالی په دې قرآن کې، او بیا خاص کر بعض خلکو د الله پاک داسې اوازونه ورکړي دي چې هغه اواز بس بالکل ته به وایې چې بس دا تلاوت همداسې بار بار اورم. ډېر په خوږ اواز سره یې کړی دی. دغه افریقایي درنګ نه تور دی الله تعالی په نظام کې که موږ ګورو نو سپین او تور دغه په دغه کې بالکل الله ته یو شی دی. موږ تاسو وګورو بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې کوم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات مؤذن و، هر ټیم به اذان کو، پنځه ټیم به دغه په جومات کې هغه اذان کو، خو درنګ تورو خو د الله په نسبت باندې دغه درجه ډېره زیاته اوچته وه. نو الله تعالی ته الله پاک ته ټول انسان سپین انسان ټول یو شان دي. که څوک محنت کوي، څوک خواري کوي په قرآن باندې کوي، په بل څه باندې کوي، بل څه باندې کوي، نو هغه الله پاک دا و چې تور دی سپین دی، تور کامیابومه، سپین نه کامیابومه، سپین کامیابومه، تور نه کامیابومه. الله پاک ته موږ تاسو ټول یو شان یو، خو دا موږ او تاسو پکې تور او سپین او غریب او مالدار او پلانکي او دستان کې دا موږ تاسو راوستی دی. خو د دې روز تلاوت د شریکوم ډېر بهترین اواز دی، ډېر خوږ اواز دی. او که دغه تلاوت تاسو خوښ شو او تاسو باندې خوږ ولګېد او په تاسو باندې مزدار ولګېد نو بالکل مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. او که تاسو هم خوښ شو نو دغه افریقایي ورور چې کوم ښایسته اواز باندې تلاوت کړی، څومره خوږ اواز باندې تلاوت کړی، څومره چې موږ د دې افریقایي د دغه تور مسلمان موږ صفت وکړو چې په رنګه تور دی او په ډه باندې څومره سپین دی او څومره ښایسته قرآن او څومره ښایسته اواز الله پاک ورکړی دی، نو دغه ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ویډیو طرف ته ویډیو سره شریک کوم، خو مخ په دې وجه باندې وګورئ، په دې وجه باندې واورئ چې الله تعالی قرآن دی او دغه الله تعالی قرآن په دغه یو حرف باندې لس نیکۍ ملاویږي انسان ته. نو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې موږ تاسو ټول ته پکې الله پاک اجر راکړي. راځو دغه تلاوت طرف ته دغه تلاوت سره شریک کوم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ملګرو دغه تلاوت تاسو واورئ، څومره ښایسته اواز الله پاک دې انسان له ورکړی دی. یقینا چې په ډه باندې ډېر خوږ لګي. موږ تاسو هر یو شی شیر کوو، د دنیا هر یو لوبه شیر کوو، هر یو معامله شیر کوو، خو نن داسې دغه تلاوت د دغه هلک دپاره شیر کړئ چې ماشاءالله څومره ښایسته خوږ اواز الله پاک ورکړی دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.